په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم درنو لیدونکو په خیر لاس جهانګیر اکاډمي چینل د ایله دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخته در سره شیر کړئ ترڅو نور ملګري مو کولای شي د تاریخ له فلسفې څخه خبر شي د تمدنونو د یو ځای کېدو ځای د مذهبونو زنګو په ځمکه د سولې اډه د هغه نمونه و چې د یو سیمې ته ورکولی شوای خو له کلونو راهیسې په جګړو شخړو او وژنو کې ښکېله ده دا هغه سیمه ده چې ډیر خلک باور لري ښایي د درېیمې نړیوالې جګړې د پیل ټکی شي خو ولې کار تر دې ځایه ورسېده څه شی دا سیمه دومره ځانګړې کوي او ولې له کلونو راهیسې دا جګړه پای ته نه رسیږي زه عصمت الله حیات یم او په دې ویډیو کې هڅه کوم چې د بېطرفه نظر په لرلو سره د دې کیسې واقعیت په 4 فصلونو سره یو ځای کړم په پای کې به قضاوت له تاسو سره وي د فلسطین د ویجاړۍ د اسرایلو د جوړېدو هغه نه ختمېدونکې جګړې کیسه ده چې تر نن ورځې پورې لا هم دوام لري لومړی فصل د یو ژمنې پیلې کیسه له 1919 کال څخه پیلېږي د نومبر په 2 د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ارتر بالفور یو لیک ولیکه چې وروسته بالفور اعلامیه په نامه مشهور شو په دې لیک کې لیکل شوي و چې برتانیا حکومت غواړي د یهودیانو لپاره په فلسطین کې یو ملي کور جوړ کړي دا په داسې حال کې چې د سیمې 90% خلک عرب مسلمانانو نه یهودیان دا وخت د لومړۍ نړیوالې جګړې دوران و چیرې چې برتانیا روسیا فرانسه له یوې خوا او جرمني اتریش هنګري او وروسته عثماني امپراتوري له بلې خوا جګړه کوله برتانیا چې له عثماني امپراتورۍ سره دښمني لرله عربانو ته یې ژمنه ورکړه که د عثمانیانو پر ضد پاڅون وکړي نو خپلواک دولتونه به ورکړي عربان پاڅېدلي وو امید یې لرلو خو په پټه برتانیا او فرانسه د سایکس پیکو تړون لاسلیک کړ دا یو پټ پلان و د عربانو د ځمکو ویشلو لپاره وروسته له جګړې د فلسطین کنټرول برتانیا ته ورکړل شو خو له فلسطینیانو هیڅ ونه پوښتل شوی دا یې خپل کور و خپله خاوره وه دوهم فصل صهیونیستي خوځښت پیل په همدې وخت کې په اروپا کې یهودیان سخت ځورېدل د یهودي سرځۍ له امله یهودیانو یو سیاسي خوځښت پیل کړ چې د صهیونیزم په نوم نومېده د دې خوځښت مشر یو یهودي خبریال هرتزل هغه ویل چې د یهودیانو د ستونزو یوازینی حل دا دی چې دوی باید خپل جلا هېواد ولري دوی هڅه وکړه چې د نړۍ پام ځان ته واړوي ان په افریقا کې د یهودیانو لپاره د یو هېواد وړاندیز وشو خو صهیونیستانو وویل نه یوازې فلسطین د دوی له نظره د یو وادي شوي ځمکې سمبول دوی کمپاینونه پیل کړل شرکتونه یې جوړ کړل استازي وګمارل ترڅو په نړیواله کچه خپل هدف لپاره ملاتړ پیدا کړي فلسطین د ځمکو اخیستلو پروسه پیل شوه او د یهودیانو مهاجرت د فلسطین پر لور زیات شو دریم فصل ولې فلسطین موږ باید د تاریخ شاته لاړ شو شاوخوا 1900 کاله مخکې له میلاد دا سیمه کنعان نومېده دلته ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ژوند کوه دا د بني اسرائیلو د نسل سیمه وه نو دا سیمه د دوی لپاره یو مقدسه بلل کېده وروسته له حضرت سلیمان علیه السلام د اسرائیلو باچایي تجزیه شوه لومړی اشوریانو بیا بابلیانو دا سیمې اشغال کړې یهودیان له خپلې خاورې شړل شوي او غلامۍ ته وتښتېدل بیا رومیانو دا سیمه ونیوله او نوم یې بدل کړ فلسطین د یهودیانو بیا وشړل شول دا ځل اروپا پر لور وروسته مسلمانانو دا سیمه فتح کړه او له هغه راهیسې اکثریت وګړي مسلمانان دي نه یهودیان نو فلسطین یو وخت د یهودیانو لپاره مقدس و خو د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې دلته مسلمانان او عربان اوسېږي همدا تاریخي اړیکه ده چې دواړه خواوې دا سیمه خپله ګڼي څلورم فصل استعمار مهاجرت پاڅون اوس به بیرته راسو معاصر تاریخ ته برتانیا چې پر فلسطین واکمنه وه له یهودي مهاجرینو سره همکاري پیل کړه برتانیا نه غوښتل چې زیات یهودیان انګلستان ته مهاجر سي نو فلسطین یو مناسب بدیل وګاڼه یهودي مهاجرت څخه زور نسی په 1914 کال کې فلسطینیان پاڅېږي اعتصاب کوي انګریز ځواکونه د نیولو شکنجې او ډله ییزو محاجزاتو له لارې د پاڅون مخه نیسي خو بې فایدې په پای کې برتانیا وړاندیز کوي چې فلسطین باید وویشل سي د پلان له مخې یهودیانو ته باید دولت جوړ سي که څه هم اکثریت وګړي فلسطینیان وو دا په دې معنی چې لسګونه زره فلسطینیان باید له خپلو کورونو وشړل سي په 1919 کال کې کله چې دویمه نړیواله جګړه پیل شوه برتانیا د یهودي مهاجرت مخه ونیوله خو اوس وخت ډیر ناوخته شوی و یو نوې مرحله یو نوې جګړه او یو اوږده کیسه پیل شوه فلسطین
هغه سیمه ده چې تاریخ، دین، سیاست او استعمار پکې سره نښتي دي. دا د دروغجنو ژمنو، پټو تړونونو، بې عدالتیو او بې صدا غږونو کیسه ده. خو دا هم د یوې زړورې مبارزې کیسه ده، مبارزه د خاورې، عزت، هویت او بقا لپاره. زموږ موضوع پای ته رسیږي. تاسو مو خپل قضاوت، نظرونه له موږ سره شریک کړئ. مننه. ستاسو د بریاو په هیله، عصمت الله حیات.